लिटरेचर وګورئ کتابونه وګورئ ملت پالنه یا نشنلیزم چې دوی ورته وایي دې ته د مختلفو خلکو ډېر عجیبه غبرګون راځي خاص کر دوه ډلې چې د یورپ کوم د کیپیټالیستان دي دا هم ورته ډېر دوی نشنلیزم د فاشیزم سره تړي چې دا ډېر بد شی دی او بل زموږ مذهبي ډلې چې دا د هرې زموږ نه یعنی عیسایان مسلمانان چې څومره مذهبي خلک دي اوس ملت څه شی دی یعنی اول چې موږ ملت پالنه ته ځو اول به موږ ملت کام څه ته وایي کام څه ته وایي ستا په سوچ کې کام څه شی دی قام داسې لکه مطلب خپل تاسو مخکې خبره وکړه کلچر دا ټول هغه یو شاني او په یو خاص سپیسیفیک ځای کې څوک اوسېږي او یو بل سره انډرسټینډینګ برابري ده اچینګ یعنی کام د انسانانو هغه ټولنه ته وایي یا هغه وګړو ته وایي چې هغه یوه ژبه ولري ژبه یې یوه وي کلتور یې یو وي تاریخ یې یو وي اتراسم کلتور یې یو وي تاریخ یې یو وي جغرافیه یې یو وي خو دا خلک په یو ځای پاتې شوي او ورسره دا دی چې د دوی د خپل حق او حکمراني خواهش هم لري چې زموږ ځان ته خپل یو سیسټم وي چې څو پورې د مذهب غړي بیا کلتور موږ په دوه حصو کې تقسیموو کلتور د دوه څیزونو نه جوړ شوی دی د سره د تهذیب او تمدن نه تهذیب د انسان د کلتور هغه برخه ده چې هغه ته احساسولی شي خو په نظر نه درځي که مذهب خویونه ټپې خواهشات ژړاګانې دا ستا د تهذیب برخه جوړوي تمدن هغه څیز ته وایي چې هغه احساسیږي هم په نظر راځي که اوس زه هر وخت دا یو مثال ورکوم د پښتنو د کورونو جوړولو انداز اوس نه پېښور نه تاسو کلي ته لاړ شئ د کندهار نه تر سواته پورې ګورئ پښتانه به کور به یې جوړ کړی وي غټه کلا به یې راتاو کړې وي د ټرین د ډبو په شکل به په یو لاین کې به یې کمرې جوړې کړي په یو طرف به یې دروازې دا زموږ د تمدن برخه ده نو دا څیزونه چې د خلکو مشترک وي ژبه کلتور تاریخ جغرافیه دا وګړو ته مونږ یو کام وایو اوس ملت پالنه څه شی دی کام څه شی دی په انګریزي کې وایي د سینس اف اټیچمنټ ټو ا نیشن یعنی د یو ملت سره ستا د خپلوۍ چې کوم احساسات وي یعنی په کندهار کې به ته څوک پیژنې نه تا به کندهارۍ لیدلی نه وي تا به کندهار لیدلی نه وي خو چې په کندهار باندې تکلیف راځي که تا ته احساس کیږي یعنی ته به هسې به تا ته کندهارۍ خپل ورور ښکاري هغه یو رایټر امیجن سوسایټیز ورته وایي یعنی خیالي یعنی تا لیدلی نه دی څوک هغه نو د یو قام د یو ملت سره چې ستا کوم احساسات وي د خپلوۍ د مینې کومه جذبه وي دې ته ملت پالنه وایي اوس زموږ بدبختي څه وشي چې موږ په ملت پالنه کې چې کله دا د ایکسټریم ته انتها ته بوځي موږ اکثر دلته خلک وایي ملت پالنه یا نشنلیزم دا د جنګونو د بدبختیو ذریعه ګرځي هغه هله ګرځي چې ته دې نتیجې ته ورسې چې زما کلتور زما ژبه زما تاریخ دا د ټولو نه غوره دی دا نور سپک دي بیا دې سپیریارټي کمپلیکس دې ته ریسیزم جنګویزم خو دا ته ریسیزم وایي دا نسل پرستی ده چې ته د نسل په بنیاد د بل انسان نه نفرت کوي جنګویزم شاوینیزم دا ټول توري ورته بیا تا فاشیزم خو چې جنګ طرف ته تا بوځي نو دې
کې به مونږ پام کوو. مونږ اکثر د تاسو دلته ځینې ټوکې ګورئ پنجابۍ دالخور. دا د نېشنلیزم تعلیمات نه دي. دا د نېشنلیزم یا دی چې پټان نسوار خور، پټان کمکه، یعنی ته یو ریس، یو قوم، یو ملت سره داسې ټیګوس تړي چې په هغې باندې ته دی سپکوي، دی کمزوري حسابوي. دې څیزونو ته بیا ریسیزم یایي، جنګویزم، شاوینیزم چې ته عدم برداشت پتا کې ختم شي. عدم برداشت پتا کې ختم شي تو هغې په بنیاد باندې د خلکو نه نفرت شروع کړي. د نېشنلیزم بیا ډولونه دي. د نېشنلیزم بیا شپږ ډولونه دي یا قسمونه چې ورته وایي ټایپس. اول دی سیویک نېشنلیزم چې ته یعنی د یو ملک سره خپل ځان تړې. که د اوس موږ دلته وایو پاکستانی قوم، پاکستانی قوم، دا ټایپ نېشنلیزم ته یعنی ستا پاکستان تحریک انصاف یې چې کوي، ستا پاکستان مسلم لیگ یې چې کوي، ستا پاکستان پیپلز پارټي یې چې کوي، دا سیویک نېشنلیزم دی. شهري نېشنلیزم هم ورته وایي. یعنی ته د یو ملک سیټیزن یې، شهریت دی در سره، شناختي کارت دی په جیب کې دی یا تذکره دی په جیب کې ده، ته د هغې ملک سره د هغه قومیت هغه ظاهروي. دې نېشنلیزم ته سیویک نېشنلیزم وایي. دا واضح دی. بل ډول د نېشنلیزم مذهبي ملتپالنه ده. یعنی چې زما د مذهب سړی چې هر چېرته دی دا زما ورور دی. په عربي کې په قرآن کې وایي انما المؤمنون اخوه، مؤمنان ټول ورونه دي. اوس بیا بله خبره ده چې موږ مؤمنان یو که مسلمانان یو، په دې کې اوس بیا بل بحث چې هندو چې هر چېرته دی دا ورور دی، عیسایان چې هر چېرته دی دا سره ورونه دي. یعنی تاسو د جماعت اسلامي والا دوی یو د علامه اقبال یو شعر وایي چې نیل کې ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، یعنی دا ټول یو ملت دی. دا ټول یو ملت دی. یا هغه دوی وایي هر ملک ملک ماست، ملک خدای ماست، چې دا ټوله خاوره د خدای خاوره ده، نو زما خاوره ده. داسې ده نه. یعنی دوی دا سوچ کوي سعودي عرب ته ته خانقاهې ته هم بغیر د ویزې پاسپورټ هم نشي ته یو درنې پیسې چې ورنکې ته نشي ورتللی. خو دا یو بل ډول دی مذهبي نېشنلیزم یا ریلیجیس نېشنلیزم ورته وایي. دریم ډول چې کوم دی هغه د ژبې په بنیاد باندې چې ته مذهب جوړوي، چې دوی ایتنو لینګویسټیک نېشنلیزم ورته وایي، چې زما د ژبې چې هر څوک دی، یعنی پښتون یو قام دی، پښتون یو قام دی، بلوچ یو قام دی. داسې ډول ته یعنی بلوچ ته د ژبې په بنیاد راخلی، د بلوچ ټیریټري جیوګرافي په بنیاد نه. یعنی دلته یو عام ټکی استعمالیږي، ستاسو په نظر تېر شوی چې هر پښتون افغان دی، هر افغان پښتون نه دی. د دې څه معنا شوله؟ هر پښتون چې کوم دی دا افغان دی. افغانستان کې نور قومونه هم اوسېږي، هغه پښتون نه دی. او افغانان دي. اوس د دې نه مقصد څه دی؟ چې هر پښتون افغان دی، هر افغان پښتون نه دی. دا دوه سټیټمنټ دي. هر پښتون افغان دی. دا ستا ایتنو لینګویسټیک نېشنلیزم ظاهروي چې ته د ژبې په بنیاد باندې پښتانه یو ملت غږی. بیا هر افغان پښتون نه دی. بیا ته افغان خبره کوي، ته بیا د افغان خبره کوي. د افغان د دې بیا مقصد دا شولو چې ته دلته بیا جیوګرافیک نېشنلیزم خبره کوي چې که پښتون نه دی خو دا یو ملت دی. هزاره دی که ازبک دی که تاجک دی که ترکمن دی که نورستانی دی که کوهستانی دی که هزاره دی، دا بیا یو ملت دی، دا افغان دی. نو د ژبې په بنیاد چې کوم نېشنلیزم ملتپالنه وي دې ته ایتنو لینګویسټیک نېشنلیزم وایي. عوامي نیشنل پارټي یا داسې نور چې دلته بلوچ BNP دا چې کومې پارټیانې دي دا ایتنو لینګویسټیک نېشنلیزم.
ریپرزینټ کوي د هغې نمایندګي کوي. بل دی انټی کولونیل نیشنلیزم. انټی کولونیل نیشنلیزم هغه دی چې یو سامراج راشي، یو خارجي قوت راشي تا قبضه کړي. یعنی مثال یې برطانیه راغله هندوستان ته، ټول هندوستان یې ونیولو، همدا زموږ خاوره یې ورکې ونیوله. د دې په نتیجه کې د دې په ریاکشن کې د دا امپریالیزم کولونیالیزم د شړلو دپاره په هندوستان کې یو پارټي جوړه شوله، آل انډیا نیشنل کانګرس به یې ورته ویله. که تاسو د آل انډیا نیشنل کانګرس جوړښت وګورئ، په دې کې ټول هندوستانیان شامل وو. یعنی نهرو څوک و؟ هندو پنډت و سوشلیست و. هندو پنډت و سوشلیست و. ګاندھی هم د دې نظریې سړی و. سردار پټیل څوک و؟ سردار پټیل هندو نیشنلیست و. هندو نیشنلیست و. مولانا ابوالکلام آزاد او مولانا محمد علي جوهر. مولانا آزاد او مولانا محمد علي جوهر دا دواړه د کانګرس پریزیډنټ پاتې شوي دي. دا دواړه علماء کرامو د اسلام د مذهب. ډاکټر امبیډکر دا دلیت و، د نیچ ذات نه په هندوستان کې هلته خو 3000 کال کې شودر و، انټچیبل و. بیا وروسته دی هندو مت ته کنورټ شولو، هلته بودھ مت ته او بودھ مت ته دی لاړلو. نو دا امبیډکر دلیت و، انټچیبل و. یعنی زموږ باچا خان د پښتون نیشنلیست و، خو د کانګرس برخه و. نو مختلف مکتبه فکر، مختلف مذهبونو خلک راټول شول. د هغو د نیشنلیزم بنیاد څه و؟ انټی امپیریل مومنټ و، د سامراج ضد مقابله و. دریم پنځم ټایپ نیشنلیزم چې کوم دی هغه تمونږ سوشلیست یا مارکسیست نه کلاس سیستم نیشنلیزم، چې مثال هغه انسانان په دوه طبقو کې تقسیم کړي. په دوه طبقو کې یوه هغه طبقه ده چې هغه کیپیټل لري، هیو والا دي، هغه سرمایه لري. او بل هغه خلک دي پلوریتاریا، غریب خلک. د دې په منځ کې دوی دعویې چې دا چې کوم پلوریتاریا ده چې دا هر چیرته ده، د دنیا په هر کونج کې ده، دا یو قوم دی، یو کلاس دی. او چې کوم غریبه طبقه ده، دا که د افریقې ده، دا که د امریکې ده، که دا د ایشیا ده، که دا د یورپ ده، دا یو خلک دي. نو دې ټایپ نیشنلیزم ته بیا موږ مارکسیست نیشنلیزم یا کلاس نیشنلیزم وایو، یا سوشل ریولوشنری نیشنلیزم ورته وایو. اوس دلته کلاس او کام کې الریډي فرق شته. د کام تعریف یو شی شته دی، خو دا اوس خو د مذهب په بنیاد باندې زه خو د افریقې د ورور نه یم، خو دا قسمونه دي، ډولونه دي. یعنی دا ستا ته چې د کوم ځای نه ګورې، په سیاست کې ستا پوزیشن ډېر مهم دی. یعنی ته چېرته ولاړ یې، ته دنیا ته د کوم نظر نه ګورې، ته ایتنو لینګویسټک نیشنلیزم د نظره دنیا ته ګورې. مارکسیستان د خپل انګله ورته ګوري. اکثر موږ مجلس کوو چې ته چېرته، یعنی زه دلته زه ناست یم، زما مخامخ چې څه دي دا ماته ښکاري. که مانه څوک ټلیفون راته وکړي اوس چې ته چېرته یې، زه به ورته یم زه داسې کوټه کې یم، مخامخ راته ځوانان ناست دي، مخامخ راته ځوانان ناست دي. او تاسو ته ټلیفون وکړي چې تاسو چېرته یې، همدلته ټکه کوټه ورته ښایي چې زه هم په دې کوټه کې یم، مخامخ راته ګلمرجان ناست دی، شاته یې خړ دیوال دی او دروازه ده. نو زما ورته دواړو خبرې تضاد دي. په یو کوټه کې ناست یو، زه ورته وایم چې زما مخامخ 15 هلکان ناست دي، مخامخ دیوال دی، په هغه باندې ډیکوریشن شوی دی، هلته کړکۍ ده. او تا ته ټلیفون وشي، ته ورته وایي چې نه ګلمرجان راته ناست دی، شاته یې دروازه ده او خړ دیوال دی. په یو کوټه کې ناست یو، زما او ستا بیان مختلف دی. نو دا زما ستا سیټینګ پوزیشن دی، ته دلته ناست یې، زه دلته ناست یم. چې ته څه ګورې،
ته ټیک وایې خو تا ته یو څیز ښکاري زه چې څه ګورم ما ته بل څیز ښکاري ته زموږ د اختلاف په دې نقطه یې یعنې موږ د پښتانه تاسو په سوشل میډیا ګورئ موږ یو بل سره ونښلو دا ټول په خپل ځای ټیک وي دا ټول ایمانداره دي دا ټول مخلصه دي خو چې زما کوم تربیت شوی دی زما کوم پرورش شوی دی چې حارث ملګری څه وایي زما پرې شک شي چې دا خو د کام دپاره په تاوان دی دی په پوره ایمانداري لګیا وي خو د ده ټرینینګ د ده ناستې پوزیشن دا زما نه بدل دی نو دلته اختلاف راځي په ټولنه کې نو دا پنځه شپږم ډول دی جیوګرافیک نیشنلیزم چې یعنې یو خاص خاوره دا ستا ته د پلرونو نیکونو نه پاتې شوې وي ته یې مالک وې او ته په دې کې دننه د ټولو وګړو دعوا کوي پرته د مذهبه پرته د ژبې پرته د تاریخ پرته د کلتوره لکه هندوستانی لکه د هندوتوا کې د هندوستانیانو یو غده د بی جی پی یا آر ایس ایس هندوتوا هغه وایي چې ټول هندوستانیان هندوان دي ټول هندوستانیان هندوان دي دومره کم عقل دی چې دا پته نه ولري چې په هندوستان کې مسلمانان هم شته دی پارسیان هم شته دی سیکان هم شته دی عیسایان هم شته دی خو هغه دا سیز کلتوري اخلي چې دا ټول هندوستان دا یو خلک دي په هندوستان کې ټول اوسیدونکي دا هندوان دي خو هغه سیز مذهب هغه نه اخلي نو د دې په بنیاد باندې چې دا خاوره که موږ وایو چې د آمونه تر آغاسینه د چترال نه تر بولانه دا جغرافیه ده دا پښتونخوا ده دا د افغانانو ټاټوبی دی په دې کې که پارسیوان دی که دې کې پښتون دی که په دې کې هزاره دی که په دې کې سیک دی که په دې کې هندو دی دا زما خلک دي لکه اوس نوی شعار له امو تر اباسینه یوه خاوره یوه مینه داسې ووایي نو اوس دلته راځو په دې ځای کې چې دا خاوره دا وطن زما دی موږ وایو چې په ملک او په وطن کې فرق څه دی زه وایم چې پښتونخوا زما وطن دی پاکستان زما ملک دی دا خاوره ستا تاریخي حیثیت ښکاره کوي یعنی زما نیکه په هندوستان کې پیدا شوی و زما پلار په پاکستان کې پیدا شو زه په پاکستان کې زما د نیکه پلار بیا په افغانستان کې پیدا شوی و خو د دوی وطن پښتونخوا و د دوی ملکونه بدلیدل یعنی ستا ملک دا سیاسي غدی تا سیټیزنشپ تا ته چا درکړو ستا ملک دی دا سیویک نیشنلیزم په کټګوري کې راځي چې ډول نېشنلټي شي دا هغه ته څنګه چې ډول نېشنلټي شي هغه کوم استا ملکونه دي نېشنلټي نه بیا سیټیزنشپ مونږ په سیټیزنشپ په نېشنلټي کې فرق نشو کولی یعنی زه سبا لاړم د کاناډا او د امریکا شهریت مې هم واخیستلو زما ملکونه درې دي پاکستان زما ملک دی کاناډا امریکا زما ملکونه دي خو وطن مې پښتونخوا دی که زه د پاکستان او د افغانستان د شهریت نه په سر شم لاس په سر لاړ شم مستقل په کاناډا کې پرېوځم یا په جرمني کې پرېوځم زما ملک خو جرمني دی خو زما وطن پښتونخوا دی ځکه دا زما ته تاریخي د پلار او د نیکه نه په وراثت کې پاتې شوی دی نو دا شپږ ډولونه د نیشنلیزم دي یعنی نیشن څه دی کام څه ته وایي بیا د کام قسمونه سیویک نیشنلیزم د نیشنلیزم قسمونه سیویک نیشنلیزم ethno linguistic nationalism religious nationalism anti-colonial nationalism social revolutionary nationalism یا class nationalism او geographic nationalism شپږ قسمونه دي نو دا خلک یعنی په دې بنیاد باندې ته راواخلې په دنیا کې هر سړی نیشنلیست دی خو د هغه رنګ بدل دی نیشنلیزم غیر فطري چیز نه دی ستا چې د بل نیشنلیزم دا خبره بار کوو چې نیشنلیزم په هغه معنا کې یوه نظریه نه ده یوه ایډیالوژي نه ده ایډیالوژي
یو ځان ته پولیټیکل اکنومیک سیستم لري پولیټیکل اکنومیک سیستم لري که کیپیټالیزم شولو که نیشنلیزم شولو نیشنلیزم څه داسې خاص اقتصادي یا سیاسي نظام نیشنلیست کمیونیست هم کېدی شي نیشنلیست ډیکټیټر هم کېدی شي نیشنلیست ډیموکریټ هم کېدی شي نیشنلیست مسلمان هم کېدی شي نیشنلیست هندو هم کېدی شي نیشنلیست خدای منونکی او نه منونکی دا دواړه کېدی شي چې یعنې ستا د خپلو خلکو سره په دې شپږ کیټګریز کې ستا په کومه کیټګري کې د خپلو خلکو سره مینه وي اټیچمنټ وي دې پروسس ته نیشنلیزم وایي زه دلته ختم کوم